ستا د نکریزو لاس په لاس د ګلاولو گجرې ما په مړ کړي دا د سوات او پېښور فاصله خانه ته په ژوندۍ کا په هر حال باچا خانه ته په ژوندۍ کا د میوند ملالۍ ته په ژوندۍ کا. تاسو ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې د نړیوالو ژبو ورځ ده او په هغه حواله باندې چونکې موږ پښتانه یو نو د دې پښتو ژبې په موږ باندې د مور په شانتې حق دی. نو دا یوازې د شاعرانو ادیبانو ذمهداري نه ده، په حیثیت قوم د ټولو پښتنو دا ذمهواري جوړېږي چې د خپلې مور ژبې سره مینه وکړي. متفق یم ستاسو د دې خبرې سره. دغه زموږ بدبختي ده د نوي نسل د نوې ټکنالوژي چې راله دې زموږ نه د لیک لوست هغه لارې چې دي هغه موږ ته محدودې کړي. زما د دې ورځې په مناسبت باندې دا پیغام دی ستاسو د دې چینل په وساطت باندې نوي نسل ته چې د کتاب سره د مینه وکړي، د خپلې پښتو ژبې مور سره د مینه وکړي. او دا ځکه چې د دې مور په موږ باندې د کوم بنیادي حقونه چې دي د هغې نه علاوه ټولې دنیا ته دا خبر د نور په شانتې ښکاره ده چې کومو قامونو د خپلې مورنۍ ژبې سره مینه کړې ده، په دې کې زده کړې کړي دي، د پښتو یې خپله قامي ژبه ګرځولې ده، نو هغه د دنیا په ترقي یافته ملکونو په سب کې نن ولاړ دي. زموږ نوي نسل ته هم د خپلې مورنۍ ژبې دومره ضرورت دی څومره چې د نورو ژبو یا د نورو مضامینو دی. خبره دا ده چې اسکر وایلډ وایي چې زما د دې خبرې نه چې د چا ملک فتح کړم دا خبره زیاته خوښیږي چې یوه ژبه یې زده کړم. نو نورې ژبې ته موږ ټول احترام لرو او پکار دا ده چې پردۍ ژبې چې دی هغه هم زده کړي، خو کم اظهار چې او کم خوږوالی چې په خپله مورنۍ ژبه کې دی نو دغه اظهار چې دی نو هغه په پردۍ ژبه باندې د چا هر څومره قدرت حاصل وي نو هغه پکې نشي.